بل موږ آپشن لرو ډسپلی سیټینګ دی. ډسپلی سیټینګ خپل د کمپیوټر د صفحې نمایش دی، هم د کمپیوټر د صفحې نمایش دی او هم کله چې تاسو اضافي مانیټور یا پروجیکټور له کمپیوټر سره وصلوي. اول آپشن د ځای کې دی، موږ ته وایي چې یو پر دوه څه معنا ورکوي؟ یو سیسټم دی، دوه مانیټوره وصل دي. کمپیوټر یو دانه دی او مانیټور څو دانې دي؟ دوه دانې دي. آیډنټیفای باندې چې کلیک کوئ تاسو ته همدا مسیج درکوي چې یو سیسټم دی، دوه مانیټورې دي. ډیټیکټ باندې کلیک کوئ که چیرې بل مانیټور هم وي، لاین مو وصل کړی وي اما دلته یې نه ښکاروي، په ډیټیکټ کلیک کوئ چې آیا بل شته تشخیصوي کوي، خو درته لیست راولي او که نه وي بیا داسې درته وایي چې didn't detect another display. بل آپشن لاندې لرو برایټنس اند کلر دی. ټلیفون کې خو د ټلیفون د صفحې روښنایي کم زیاتولی شئ، دا د کمپیوټر دی، هلته نه ښکاري، دزې کې دی. کولی شئ تاسې دزې نه د کمپیوټر روښنایي څنګه کوي؟ کم ښکاري او ویډیو کې ثبتېږي بیا یې وګورئ. له دزې نه کولی شئ د کمپیوټر روښنایي څنګه کوي؟ کم او زیات کوي. بل آپشن موږ لرو نایټ لایټ. نایټ لایټ یو نایټ لایټ لرو، بل ډارک موډ لرو. په ټلیفونو کې شته. فرق څه دی؟ فرق څه دی؟ ها؟ او ډارک موډ تور رنګ لري. نایټ لایټ چې دی دغه روښنایي زیړه وي او ډارک موډ چې دی بیا هر بیکګراوند ټول یعنې ټلیفون ټول بیکګراوند څنګه کېږي؟ د ډارک موډ ته تر اوسه نه یو رسېدلي، موږ هغه صفحه چې زیړوي هغه برخه کې یو. نو نایټ لایټ څه کوي؟ نایټ لایټ دی په خاطر چې د شپې تاسو کمپیوټر استفاده کوئ، روښنایي ډېره تیزه نه وي، بیا تاسو دا شیش ته تبدیلوئ نایټ لایټ ښکاري هلته او رنګ یې څنګه کېږي؟ زیړ کېږي. بیا راشئ لاندې آپشن لرو. اول آپشن دا دی چې ټورن آف نه، اوس مې آن کړی دی، اوس کار کوي. که ټورن آف باندې کلیک وکړم د حالت غیر فعاله کېږي، خو زه ورته یم چې آن دي شي. سټرینث څه شی دی؟ د زیړوالي اندازه یې ده، ښکاري؟ دا د زیړوالي اندازه یې د نظر حالت ته به ګورئ، سترګو مې که چیرې ډېرې خرابې وي یا مثلا ډېرې روښنایي سره حساسیت درلوده، بیا تاسو دلته زیړوالی کولی شئ اندازه یې تنظیم کړئ. دا بل موږ ورته تقسیم اوقات لرو. مثال د ورځې خو ورځ ده، صحیح؟ نایټ لایټ معنا ده چې د شپې استفاده کوو. نو زه ورته راځم سیټ اورز کې دلته وخت تنظیموم، د شپې په څو بجو خپله فعاله شي، بېرته څنګه آف شي. نو ما ورته ویلي چې 8 بجې د شپې اتوماتیک خپله نایټ لایټ فعاله شي او 10 بجې د شپې اتوماتیک بېرته څنګه شي؟ غیر فعاله شي. دا مثلا زه همیشه هم دغه وخت کمپیوټر استفاده کوم، دا وخت ما ورته ټاکلی. ته څنګه کوې؟ ته راشه کلیک پرې وکړه. ته مثلا د 9 بجې د شپې کمپیوټر نه کار اخلي او دلته ورته یې ټیک مارک. په څو بجو یې خاموشه کوي کمپیوټر؟ مثلا تر 11 بجو ورته ناست 11 انتخاب کړه، ټیک مارک. اوس اتوماتیک په 9 بجو نایټ لایټ فعاله کېږي او په 11 بجو بېرته آف کېږي. څه خلاص شو په دې؟ او که اول آپشن انتخاب کړئ بیا اتوماتیک دا دی چې هر وخت مو زړه وي کولی شئ تاسې نایټ لایټ فعال او ټرن آف او ټرن آن کړئ. زه اوس آف کوم. نایټ لایټ باندې پوه شوئ؟ لاندې راځئ. بل آپشن موږ لرو سکیل دی. سکیل اند لیاوټ. سکیل مقیاس یا هم د صفحې اندازه ده. اوس څو دی؟ 155 کمانډ دی. دا نارمل حالت دی. که څومره تاسې دا جیګ انتخابوئ هغومره ستاسو صفحې آیکنونه متن ټکس سایز یې غټېږي. زه ورته یم 155 پورته وګورئ، غټ شول. متنونه یې لاندې ټسک بار وګورئ، آپشنونه ټول په هغه صورت کې چې تاسو مثلا یا د سترګو مشکل وي او یا مثلا داسې صنفو کې چې آخر شاګردان څوک نه ویني، موږ حالت دا ورته انتخابوو. 150 یو څه کوچنی کېږي او 125 د نارمل حالت دی چې همیشه باید څو وي؟ 125. بعضو کمپیوټرو کې چې سکرینونه یې کوچني وي بیا د هغو 100 نارمل حالت وي، صحیح دی؟ اما د 125 نارمل دی. که 100 انتخاب کړم بیا بیخي کوچنی کېږي، څه مشکل نه دی لیدو یې بیا. خو همیشه نارمل انتخاب کړئ چې هغه څو دی؟ 125. څه پوهېږئ چې نارمل دی؟ هر آپشن چې کلیک کوئ دلته قوس کې لیکلي وي ریکمنډډ، هغه یې نارمل او خپل حالت دی. بیا تاسو په هغه باندې کلیک کوئ. څه خلاص شو په سکیل باندې؟ له سکیل نه کولی شئ د کمپیوټر د سایز د صفحې سایز تنظیم کړئ. بل آپشن موږ لرو ډسپلی ریزولوشن دی. ډسپلی ریزولوشن بیا هم ریکمنډډ څو دی دلته؟ 960 پر 1080. دا اصلا پکسل دی، صحیح دی؟ دغه 960 پر 1080 یعنی افقي او عمودي دی، صحیح دی؟ یعنی 960 څه شی دی؟ 960 بار دی او 1080 څه شی دی؟
اوږدوالی دی د صفحې اندازه ده. ښه ریزولوشن درس دلته وکړم. دلته نارمل حالت د کمپیوټر ریزولوشن څو دی 1900 په 1080 کې. څومره چې تاسو ریزولوشن ټیټ انتخابوئ هغومره ستاسو د کمپیوټر صفحه څنګه کېږي کوچنی کېږي او د هغو کمپیوټرونو لپاره ده مثلا چې هغوی نظر خپل ریزولوشن ته هماغومره نارمل حالت انتخابوي. بعضې کمپیوټرونو کې 1400 دي تاسو خپل کمپیوټرونه بیا وګورئ بعضې 1400 دي خو څومره چې لوړ دي هغو کمپیوټر ریزولوشن څنګه دی لوړ دی. حتی تاسو چې کله له انټرنټ نه کوم عکس را ډاونلوډوئ بیا ریزولوشن ورسره لیکلی وي چې ریزولوشن څومره ټیټ وي دغه عکس کیفیت هم ټیټ وي او سایز هم کوچنی وي او څومره چې تاسو ریزولوشن پورته ټاکئ تاسو د کمپیوټر صفحې ریزولوشن یا کیفیت څنګه کېږي پورته ځي. نو تاسو همیشه کوشش وکړئ چې کوم نارمل دی انتخاب کړئ. ټیټ هم ډېر مه انتخابوئ او بعضې کمپیوټرو کې که ډېر جګ انتخاب کړئ بیا نه سپورټ کوي بیخي نه ښکاري څه صحیح دی. نو نارمل همیشه انتخاب کړئ. همیشه خو نارمل انتخاب وي خو که چېرې تاسو کوم ځای کې لاس ولګېږي درنه خراب شي په دې رقم بس شاګردان راوړي کمپیوټر یا صفحه یې کوچنۍ شوې ده بیا تاسو راشئ ریزولوشن یې نارمل انتخاب کړئ چې دې څو دی ده. بل موږ لرو ډسپلی اورینټیشن د صفحې جهت دی. اوس لنډسکیپ حالت دی که موږ پارټریټ باندې کلیک وکړو صفحه په کوم شکل کېږي پارټریټ. ټسکبار یې خوا ته دی د کمپیوټر پورته برخه دا خوا ده صحیح دی. مجبور یې کمپیوټر تاسو ځان ته څنګه راتاو کړئ په دې شکل یا لکه کیبورډ نه سکیپ پرس کوئ دلته آپشن لرو چې د ماوس ورسره خپله سمیږي څو ثانیې وروسته. که تاسو ورته وایئ چې لنډسکیپ فلیپټ اوس لنډسکیپ په دې شکل دی. ټسکبار کومه خواته ده ټسکبار دغه لاندې برخه یې لاندې د ساعت او تاریخ. که تاسو ورته وایئ چې لنډسکیپ فلیپټ دا بیا کومې خواته ځي پورته ځي خو سرچپه کېږي په دې شکل صحیح دی. دا نو په نظر حالاتو ته او که چېرې نه م غوښتل دلته آپشن لرو چې ریورټ بېرته اول حالت راځي او بل لرو پارټریټ فلیپټ چې بیا په دې خوا وړي. صحیح شو. دا په هغه صورت کې استفاده کېږي چې مثلا مانیټورونه کوم ځای کې چې وصلېږي نظر ځای ته ګوري. فرض مثال دغه مانیټور وصلوي یو ځای کې په بار باندې نه ځایېږي غواړي په اوږدوالي وتړي نو چې په اوږدوالي داسې تړي مجبور یې چې ورته صفحه هم څنګه کړي داسې نه ورته چینج هم کړي که چینج نه کړي خو تصویر سرچپه ښکاري. دې په خاطر په هغسې حالاتو کې بیا تاسې ورته جهت هم څنګه کوئ چینج هم. او بل آپشن لرو ملټیپل ډسپلی دی. ملټیپل ډسپلی کله چې تاسو غواړئ مانیټور یا هم پروجیکټور له کمپیوټر سره وصل کړئ اوس لکه دغه مانیټور وصل دی صحیح دی دا آپشن فعاله دی. اما تاسو کمپیوټر کې چې مانیټور وصل نه وي دا آپشن غیر فعال دی کار نه کوي. څلور آپشن د ذکر لرو کار کوي. اما شارټکټ لري لاند صفحه مخې ته راځي وینډوز کی پی وینډوز کی رسې سره پی سره پی پروجیکټ معنا ورکوي یعنی دغه څلور آپشنونه تاسو کولای شئ پروجیکټور له خپل کمپیوټر سره وصل. اول که زه انتخاب کوم پی سی سکرین انلی. پی سی سکرین انلی څه معنا فقط زما د کمپیوټر تصویر ښکاري اما په مانیټور پروجیکټور باندې څنګه کېږي قطع کېږي. بیا وینډوز کی پی که زه ورته وایم چې ډپلیکیټ یعنی څوم آپشن انتخاب کوم دوهم بیا دواړو مانیټورو کې عکس څنګه کېږي شیر کېږي. او که تاسو ایکسټینډ انتخاب کړئ دا وروسته د تشریح کوم یعنې د آخري وایم سیکنډ سکرین انلی که چېرې کلیک وکړم بیا تاسو ته ښکاري ما باندې قطع کېږي صحیح دی په دې ځای کې نشته. بیا به تاسو څه کوئ له دې ځای نه زه اوس انتخاب کوم صحیح شو. دا په دې صورت ایکسټینډ هغه حالت کې چې تاسو غواړئ مثلا څو مانیټور د یو مانیټور په شکل کې لکه تلویزیونو کې به م لیدلي د خبرونه شي وایي بیا شاته بګراونډ کې غاړ تصویر ښکاري هغه اصلا هغومره مانیټور نه لرو چې د یو دیوال په اندازه وي هغه اصلا ټوټه دي لکه دا مانیټورونه څنګ په څنګ کېښودل کېږي او یو عکس شیر کېږي په ټولو کې ښکاري. نو دا حالت بیا تاسې دلته کوم انتخابوئ ایکسټینډ انتخابوئ. زه به انتخاب کوم فعلا هغه مانیټور جدا شو صحیح ده صفحه یې جدا ده دلته چې زه کوم کار کوم هغه هلته نه ښکاري ځکه دا سیستم دی د صفحه ښکاري هغه یو مانیټور شو یو نمایش صفحه شو. زه مثلا دلته یو فایل راخلاصوم مثلا دا فایل راخلاصوم اما تاسو دلته نه ښکاري که نه او ځکه چې ما دلته راخلاص کړی بیا به دا صفحه تاسې کلیک وکړئ په سر باندې ټایټل بار باندې کلیک پسې وکړئ
کلیک همداسې ونیسئ کش یې کوي یعنې حالت ډرګ یې کوي څه شی کوي ډرګ دا معنا چې د خپل لپټاپ سکرین دې خوا ته یې راکش کوي هغسې ته راوځي وینئ ښکاري چې دا زه اوس راکش کوم صحیح شو دلته اوس ماته نه ښکاري دا په جدا صفحه کې دی دلته صفحه یې دغه غواړم څنګه کوم فول سکرین کوم او دې ځینې به تاسو کولی شئ ډراګ یې کړئ ګورئ داسې زه یې خوا ته کش کوم هغه کومې خوا راوځي یې خوا ته نه راوځي دلته کمپیوټر ته راوځي دا نیمې دلته دی نیمې هلته دی زه دا لپټاپ اخلم دغه په څنګ کې ږدم بیا دا داسې ښکاري چې دا یو عکس په یو مانیټور کې وصل شوی دی صحیح دی دا خو نه کېږي چې زه درته درته وښیم خو په غټو LCD-انو کې په همدغه حالت کې صحیح دې ته بیا موږ څه انتخابوو اکسټینډ حالت انتخابوو څه شي ځای رانه ورک شو پوه شوې په دې باندې دې ته وایي اکسټینډ وینډوز کې له پی سره به ډپلیکیټ انتخاب وینډوز کې پی سر خلاص شو په دې باندې راځئ هی کلیک ډسپلی سیټینګ او دلته موږ اپشن لرو څه شی مالټیپل ډسپلی هغه اپشن څلور دانې مې چې هلته وي دلته هم تکراري دي تاسې ځان سره کار کوي یو اپشن بل درته کار کوم چې څنګه بې لاینه اوس ما HDMI له لارې هغه وصل کړی مانیټور وصل کړی څنګه بې لاینه له مانیټور سره وصل شو بیا دلته اپشن باندې کلیک کوئ کنیکټ ټو ا وایرلیس ډسپلی صحیح دی دلته به یو اپشن لري چې درته ښیم اوس ریکارډ کې نه راځي یا به بیا قطع کړو هلته LCD ته ورځئ تاسې اپشن انتخابوئ او دلته هم تاسې په دغه حالت ته راځئ اتوماتیک ستاسو د دغه LCD نوم دلته راځي چې هر نوم یې وي بیا په هغه نوم باندې کلیک وکړئ خپله مانیټور ورسره څنګه کېږي وصلېږي خو تر ویډیو همداسې پورې راځي په ویډیو کې نورې خوا ته به بیا زه ویډیو قطع کړم بیا به یې کار کوم سوال نه لرئ